دوستانو په افغانستان کې کونډې ښځې کومې چې مجبوره ښځې دي هغوی نن سبا څنګه زندګي تېروي. یقینا چې ډېر زیات د دردونو ډک ژوند تېروي چې بي بي سي سره یې خپلې مرکې کړي دي. ملالۍ چې خپل نوم یې بل دی خو دا یې جعلي نوم ښودلی دی، وایي چې مېړه مې مخکیني حکومت کې پوځ کې یو پوځي و او 3 کاله مخکې په هلمند کې وژل شوی دی. د خپلې کورنۍ سرپرست و او اوس 3 ماشومان لري، خو سرګنۍ یې د کابل نه کلي ته لېږلې ده او دا وایي چې لیورونو مې ویل چې که وږې پاتې کېږي د دې نه ښه ده چې په کلي کې د خلکو په کورونو کې کار بدنامي راوړي. هغوی کلي ته راوستم، اوس په کلي کې کار نشته، پروژه کې یو څه خیرات او صدقه ترلاسه کېده خو اوس هغه هم نشته. په خپلو خبرو کې وایي چې زوی ته مې جولې او پلاستیکي کوم شاپرې یا کڅوړې چې دی هغه ورکوم چې په ښار او بازار کې خرڅې کړي او د کورنۍ په خرچ خوراک کې مرسته وکړي. دوستانو یو بله ښځه چې خپل نوم یې بل څه دی خو شمیم مستعار یعنې جعلي نوم یې ښودلی دی، وایي چې پخه ښځه ده او 40 کلونو نه ډېره موده کېږي چې خاوند یې ورک دی، خو دا لا هم ورته سترګې په لار ده. په خپلو خبرو کې وایي چې مېړه مې حفظ الله امین په حکومت کې چې لور یې 6 کلنه وه نیول شوی او د څرخي پله زندان یا جیل کې اچول شوی و. کلونه منتظره وم او هره ورځ به مې فکر کوو چې راوبځي، خو تر اوسه پورې بیرته راونه ګرځېدو. تمه دي د ډېرو خاوندان چې هغه په ملي اردو کې یعنې پوځ کې او ډېر داسې وو چې هغه استخبارات اوچت کړي ورک شوي دي، تر اوسه پورې هیڅ معلومات نه کیږي او د غربت د لیکې لاندې ژوند تېروي. دوستانو داسې حالات یوازې په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې هم دي او په پاکستان کې هم داسې ډېرې کونډې داسې ډېر مجبوره خلک ژوند تېروي، د غربت د لیکې لاندې ژوند تېروي. الله تعالی دې ټول ملګری او مددګار شي. ما غوښتل چې تاسو سره داسې مختلف قسم معلومات شریک کړم چې تاسو د دغه خلکو نه هم خبر اوسئ او خپلې مرستې ورسره وکړئ.